السلام علیکم د اس کیو ټیک چینل مینوالو، زه صدام حسین یو ځل بیا د اس کیو ټیک چینل له لارې ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. ډېرو دوستانو دا پوښتنه کوله چې د ویډیو سایز په موبایل کې څرنګه کمیږي، د دې لپاره چې کوالټي هم خراب نشي نو څنګه کیږي. راځئ ویډیو کې راسره وګورئ. دغه زمونږ ویډیو د تاسو ګورئ، سایز ته وګورئ چې 2.4 MB دی. بیا وروسته له هغې څخه تاسو هم کتلی شئ 2.4 اوس راځو عملي ورباندې اجرا کوو. تاسو وګورئ د اپلیکیشن لینک مې په ویډیو ډسکریپشن کې درکړی دی، تاسو کولی شئ د دې څخه ډایرکټ راسم د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې اپلیکیشن مو خلاص کړو د ویټ کمپیکټ په نوم دی دغه اپلیکیشن دی. دا هم چې خلاص کړل ته څو اپشن درکوي، ټریم ان کمپریس، بیچ ان کمپریس، یا د انتخاب کوئ ټریم کوئ که نه بیچ ان کمپریس انتخاب کوئ. راځو خپل ویډیو ورته انتخاب کړئ، چې کومه ویډیو هغه به انتخاب کړئ. بس فولډر کې وراسم ورځئ همغه فولډر نه هغه ویډیو انتخابولی شئ. ما دغه ویډیو انتخاب کړه، نیکسټ باندې به کلیک کړئ. کله نیکسټ باندې کلیک کړئ دلته څو اپشنونه درکوي. خپله مو اپلیکیشن وایي چې دغه سایز بیسټ دی 480 پکسل، خو زه نه انتخابوم، زه 380 پکسل انتخابوم چې ما دپاره دغه ښه او مناسب دی. هر یو چې تاسو انتخابولی شئ، خو چې هر یو انتخابوئ هغې نه مخکې به سایز ډېر وي یا لږ وي، لاندې ډېر وي به ډېر کم وي. اوس راځو نیکسټ باندې به کلیک کړئ، شروع شو. هغه نو ستاسو موبایل سپیډ پورې اړه لري چې ستاسو موبایل څومره سپیډ دی او ریم یې څومره دی، هغومره زر به کنورټ کېږي. تاسو وګورئ چې 2.4 MB 10 MB ته کنورټ شو، نو ډېر ښه اپلیکیشن دی. نو زموږ چینل له سبسکرایب څخه د یاده مه باسئ، زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ، د بیل نشان کلیک کړئ چې آینده ویډیو تاسو څخه میس نشي او تاسو ته ډېر په اسانۍ ورسیږي. الله په امان.